جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو قدرمندو، زه یم ستاسو کوربه فرهاد خان او ګرانو عزتمندو هغه ځای کې موجود یم کوم ځای کې چې قیامت راغلی دی. ګرانو عزتمندو په دې زمونږ ایمان دی چې یو ورځ به دا دنیا ختمیږي او قیامت به راځي، خو دلته د وخت نه مخکې قیامت راغلی دی. دلته کې جانی نقصان، مالی نقصان، هر قسمه نقصان دلته د بشوړی کلی شوی دی او دلته ډیره دنیا راغلی. دا که تاسو زما په بیک باندې وګورئ نو ډیر زیات خلک راغلي، ډیر زیات پبلک راغلی دي. په دې وخت چې موږ سره زمونږ کمرور ولاړ دی هغه د دې ځای اوسیدونکی دی او دوی په خپله باندې هم ډیر زیات نقصان شوی دی. موږ ستاسو سره دغه کوو چې الله تعالی دې تاسو له صبر درکړي او الله تعالی دې ستاسو غم آسان کړي. السلام علیکم. څه به شریکوئ جي موږ سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ستاسو ډیره مهرباني، ډیره شکریا چې زمونږ د ډوب شوي او غمزپلي کلي ته رالی او زمونږ اواز چې د دنیا ته اوچتوئ. ستاسو ډیره مهرباني. زه به دا ووایم، زما اسرار نوم دی، د دې کلي اوسېدونکی ما. دا زما کور دی د خوا کې. دا چې تباه شوي دي دا زمونږ د تور زامن چې دا 2 فیملی وي. یوه فیملي په 36 تعداد کې چې ونو دا 36 تعداد د یوې فیملیو چې د دې نه 6 تنه پاتې شوي دي او 30 تنه یې وړي دي. د بلې فیملی 28 تنه تعداد و، د هغو نه چې د 4 کسه پاتې شوي دي او 22 یې وړي دي. داسې مخامخ که موږ وګورو نو دغه نښه 10 کوره و. په دغې کې چې دی نو تاسو دا کیمرا ورته لږې دغه کوئ، د دې نه چې دی نو 10 کسه وړي دي. دا مخامخ کورونه دا پراته دي. په دې کې که دی خو که خو هغه خو موږ ووایو نو مال مویشي، غواګانې او بیزې او چې څه قسم میښې دا هغه تلیا خو بې شماره دي، د هغې خو څه حد نشته. انسانان سر بخښنې سره بې شماره دي نو د ځناور به موږ سره دغه بالکل بالکل. دا که موږ وایو تاسو وګورئ هغې غرونو باندې دا تندرونه لګېدلي دي، د هغې نه دا سیلاب جوړ شو، هغه په ښکته راغی. د دغه دا تندرونه چې کم غورځېدلي د دې په ویښ کې یو ګورنمنټ پرایمري سکول دی، پای کې زما د رور ډیوټي ده، احمد جاوید نوم یې دی، چې هغه دغه صورتحال ولید دلته نو د هغه نه د خپو پیزار هم هغه په سکول کې پرېښو. هغه د سکول نه راودانګل، نیټورک یو نیټورک هم کار نه کوو، نه زونګ او نه ټیلینار نه یوفون یو ټاور هم کار نه کوو. هغه دغه سکول نه راودانګل او هغه چوکې سورې چې تخته یې چا وي زه ګاډۍ سیټ ته کوم، چا وي زه سورې پرېږده خپل سر بچ کا دې غره ته خېجه بره. هغه چې دی نو په خپل مدد سره هغه 3.5 سوه کسان چې دی بچ کړي دي او د هغه په وازونه هغه د کورونو نه زنانه هغوی سړو هغه د غرونو ته منډې کړي دي. موږ په خپله ولاړو چې څومره زمونږ کېده زمونږ په وساطت سره 200 کسان بچ شوي دي. هغه موږ رسۍ تړلي دي، موږ پسې وردانګلي دي، هغه موږ سیټ ته کړي دي، هغه موږ دې ډېرو ته اوچت خېجولي دي. دا تاسو وینئ او دا باید ستاسو د مخې دي، دا پراته دي. په دې کې چې دی نو 78 کسان موندل شوي دي، هغه دفن شوي دي او اوس هم 27-28 کسان چې دی نو هغه دننه ډوب دي، په دې ملبه کې پراته دي. بل زه به دا ووایم چې موږ چې کله چې څومره فلاحي تنظیمونه دي هغه راغلي دي، هغو راشنې راوړي، هغو مدد کړی دی. د پنجاب نه موږ له خلک راغلي، مردان، چرسداس او ابیت و طالع چغرزي ټول راغلي دي. ګارې د ملک که فوج و که پولیسو که 11-22 ټولې ادارې راغلي دي. خبر وخت بیا ریاض خان امپیز به ووایم، په خرجي خان به ووایم چې بالکل پر وخت یې موږ ته هلیکاپټر مهیا کړی دی، هغو راوړی دی چې څومره مریضان موږ راوښکي دي. هغه د هلیکاپټر د کېناستو ځای نه و نو هغه ته موږ د کلي مخې ته به د فرنټ یو پټی دغه کړو چې هغه به هغې کې کېناستو. موږ به چې څومره مریضانو موږ به ورته وښکل هغه به هغه هسپتال ته ورسول، چې څومره مړي وو هغه به یې وړل او هغو به یې هلته کې پټی او سمبالښ وکړو، هسپتال نه به بیا دلته ګرا شیف کړو. نو ټولو تنظیمونو او ټول خام مرسته کړې، بیا موږ نږدې نه یو پرېښي. موږ ته تاسو بره ودرېږئ موږ به کار کوو. اوس نو حکومتي اهلکار ټوټل راغلي دي، هغه که د هر ادارې که 11-22 دی، که فوج دی، که پولیس دی، اوس هم راغلي دي او د سرکار مشینرۍ لګیا دي. دا تاسو لیدی شئ مشینرۍ لګیا دي، دا مړي چې دی نو راوباسي. تاسو ډیره مهرباني، ډیره شکریا چې غلی زموږ غږ تاسو دغه کو، ډیره مننه. سر زه صرف دا تپوس کول غواړم، مطلب د دې بار ما د دې ذکر وکړو دا ګټې تاسو وښیئ جي دومره غټې چې دا غټ مشینان چې کوم دي دا ګټه نشي وړلی. بیا دې خوا شیرور دا ګټې چې کوم دي دا اوس پرتې دي، دا هغه ګټه وګورئ جي. ښه دا راته ووایئ چې تاسو څنګه دا منظر ولید هغه وخت کې، نو دا چې تاسو کتل نو دا خو ډیفینټلی د قیامت هغه منظر و. بالکل دا د قیامت هغه مناظر و موږ لیدو. په دې کې مین بیان دی لګېدلی عام روټین نور کله چې څنګه باران کې یا کې نارمل حالاتو کې یک شان باران و دا خوړ راغلی دې ته موږ نه دی وایو، تا دوره خوړ نه و. د ډېرې غوسې نه به دې ته موږ ته چاټۍ وي دی خوړ ته چې به دې کې اوبه نه راځي، په ژمي کې به دې کې اوبه نه یار خو ځکه په ژمي کې به دې کې اوبه نه، موږ ورته ډېر بد کاتو. دا ندي به دې ته موږ وایو چې خوړ نه دی، دا ندي ده.
دا را پورې سوره چې نه نو په دې آبادي وه یوه مخله دلته وه یوه مخله دغلته وه دا خوړ اوس چې سوره بهیږي دا د قمرې خوړګی و خو چې کله دا مناظر دا سیلابه دا شی نو هغې د دې دا حال کو چې آبادي په بله واړول خلک یې ټوټل اوچت کو او بل د الله لاک لاک شکر چې دا واقعه د شپې نه وه اوس لا په کور کې چې دی نو بنده نیم پاتې شوی که شپه وی نو دا به سلپسله وړو د شپې بیا څوک ځکه د یو مین مناظر خلک ودی د چا فکر نه خیال نه دا تقریبا 10 بجې وي د جمعې ورځ او 10 بجې وي بس دا واقعیا راغلی ده په دې خلکو جو الله پاک تی نور دغه ها حکومت نه می دا دغه چې د دې خلکو راشن ته ضرورت دی د جامع ته ضرورت دی د پیزار ته ضرورت دی که زما واس حکومت اوري نو دغه متاپیل دی دا کورونو والا در پدې کې ټول د رشتہ دارانو کره پاتې کیږي زه ویم که دی له ټین بندوبست وشي اول خو دا ویم که د یو کمرې و د کور د مکان دغه ول کولی شي ډیره به که نه د ټین دغه ول وشي نو دا ټول چې د رشتہ دارانو کره پاتې کیږي او دا کورونه چې دي څومره چې پراته ټول خالی دي خو کې روغ کور دی علي امین ګنڈاپور سے په دې وخت وزیر اعلی صاحب د داغوی نه څه خواست کوي نه دا غوی نه دا خواست کوو چې دی ته خوراک دی ته جامې دی ته پیزار او دی ته چې دی نو د وس مطابق چې څومره ګورمنټ کولی شي چې دی ته د مکان څه بندوبست وکړي چې دی سر په سورې چې خلک په ډاګه دی باران ته په ډاګه دی څه رشته دارانو کره تلي دا نو هغو ځان له په کور کې خلک ګڼي دوره ځای د پالنې به د چا سره یي نه نو هغه نه هم دا خواست دی چې ښه بھرپور تعاون لري خلکو سره وکړي او دا جو ستاسو د مخې دا مناظر دا موږ چې څه ووینو وایي الله ګوري الله ییني او الله اوري په دې کې موږ تاسو ته خس دروغ نه یو چې دا ولې او موږ یو د دې دغه متاثر او د قام او د دغه ته پته لګېږي چې پرې دی ولس دا څه وجه کېدی شي تاسو څه فیل کړه چې الله تعالی موږ نه خفه دی الله تعالی موږ نه ناراضه دی بس دا خو د الله پاک ویش تقسیم دی او د هغه نظام دی راځي پکې که زه ووایم نو په دې کې چې دی یو مدرسه هم شهیده شوې ده نو ما چې دا ووایي چې ښه ده چې دا واقعیا د شپې نه د راغلې ورځ وه او بل دا ښه ده چې دا ورځ د جمعې وه د مدرسې چوټي وه دې مدرسه کې چې دی نو 3.5 زنانه وه دا د زنانهو مدرسه وه چې زنانهو سره په غېږونو کې ماشومان هم راځي نه که دا ښه وه شکر په دې چې د جمعې ورځ وه چې چوټي وه که چوټي نه وې بله ورځ وې نو دغه 3.5 کسان چې دی نو تا به یې مړو دغه مدرسه دغه د پرته دغه شهیده شوې ده دا مدرسه ورسره هم د کورونو سره په دې خوا کې دا مدرسه ده هغه یې موړې ده په مکمل خراب کړی یو جهان مننه کوو جی تاسو د ټایم راکولو ګرانو عزتمندو تاسو ګورئ پښتون غږ تاسو دا وراره چې دی زه هغه له ورځمه ګو چې دا وخت چې دی دا په انسان باندې ډېر درونی ډېر سخت وخت دی الله تعالی دې د چا هم رور مور پلار د دې دنیا نه دغه شانتې نه بوځي ولې چې هغه دړ هغه تکلیف چې دی هغه انسانان چې دی هغه نشي برداشت کولی ستاسو د وراره له ورځو جي د هغه سره دغه کوو السلام علیکم رور الله تعالی دې تاسو له صبر درکړي ستاسو دا غم چې دی دا دلته زمونږ په راتګ باندې دا کمیدی نشي وایي وایي خوشحالیانې چې دي هغه مونږ یو ځای مانځو دا خوشحالیانې زیاتیږي په یو ځای باندې او دا غم چې وي دا مونږ یو بل سره شریکو نو په دې وجه باندې په شریکتیا سره دا غمونه ختمیږي کمیږي د دې هغه وزن چې دی د دې هغه بوج چې دی هغه کمیږي دا راته ووایي قیامت تاسو لیدلی دی خپل سترګو جی لیدلی جی دې خوا لږ مخکې بس قیامت دغه مونږ چې څه لیدلي دغه قیامت دی ستاسو پکې څومره نقصان شوی زمون خو دلته ترور زامنو څه 36 کسانو 36 کسان پای کې 18 کسان یې وړي پای کې بیا 17 میلاو شوی او اوس هم لا پته دی دلته تاسو سر په دې ګټه باندې ناست یې اخر ما خو تاسو ته ووایي که نه چې ستاسو غم چې دی هغه ډېر زیات دروند دی ډېر زیات دروند دی د هغې شمار یا د هغې دغه کول اگزامپل ورکول په الفاظو کې نشته الله تعالی نه به موږ دا سوال کوو چې الله تعالی دې د دې ټول کلي د مشرانو کشرانو د خویندو د غمونه کم کړي خو دا راته ووایي چې دلته ناست یې اخر څه فیل کوئ بس ناست یم بس بند نه راسي هسې بس نشو ویلی دې پاره کې څه الله دې تاسو له صبر آمین ګرانو عزتمندو جی بالکل جی بالکل دا زمون سره دا کشر مون سره ولاړ دی د دوی دا تر دی او دا غریب ما خو تاسو ته ووایي چې دا غم په الفاظو کې د ویلو نه دی او د چا چې غم وي زیاتر فیلینګ هغه انسان کولی شي بل انسان د هغه فیلینګ اگزامپل چاته نشي ورکولی پلیز
په دې کې دلته بیا یو فیملی ده چې یو الک دی د هغه چې دی نو هغه چاړام دی او هغه کونم دی هغه دی د هغې 3 بچي وړي دي د هغې ټبر وړي د هغې مور پلار وړي د هغې ټول خاندان وړی دی هغه یو چاړه ګونګا ماشوم پاتې شوی دی نو زه د حکومت نه مې دا دغه دی چې د هغه سره کیفوري ته ور امداد وکړو هغې دغه وکړو هغه د ټولو نه زیات غمځپلې او د ټولو نه زیاته دردناکه واقعه چې ده نو هغه د هغې ماشوم ده چې هغه ذهني هغه چې دی نو هغه لیونی شوی دی د هغه 3 ماشومان د هغه ټبری د هغه مور پلار د هغه د مخې اوبه وړي او هغه تماشه کوي هغه ګوري او په خپله چې دی نو په دغه باندې د قدرت شان ته وګوره چې ونې ته ختلی دی نو چې کله د اوبه دغه شي دی نه راټوپ کړي دی او بیا غره ته ختلی دی د هغه د مخې د هغه د فیملي وړې ده نو دغه غم پکې ډېر زیات درناک دی ډېره مهرباني هغه تکي تاسو اوس مونږ ته ووایئ که نه چې دلته کې یو سپیشل کس دی مطلب چاړه دی خبرې نشي کولی او د هغه هم ټوله فیملي چې ده هغه سیلاب وړې ده هغه ماشوم کوم ځای دی جي دا راته ووایئ ها کوم ځای ولاړ دی آواز ورته وکړه. ښه اواز کوي ګرانو عزتمندو تاسو مونږ سره اوسئ تاسو ګورئ پښتون غږ دا کټ